سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې د پروژې د محاسبې او یا د تخمین په یوې مشهورې طریقې باندې سره خبرې کوو. دې طریقې ته انالوګوس استیمیټینګ وایي. دا طریقه په پروژو کې خورا مشهوره ده او د ډېرې مودې څخه ترې استفاده ترسره کیږي. د دې طریقې اهمیت په دې کې دی چې د پروژې د مدیر او یا د پروژې د ټیم ډېر وخت سپموي او د سرچینو د زیات څخه مخنیوی کوي. د انالوګوس استیمیټینګ څخه د بودیجې د تخمین پر مهال استفاده ترسره کیدای سي، د مهالویشو د جوړولو پر مهال استفاده کیدای سي او همدارنګه چې کله د پروژې د فعالیتونو لپاره بشري سرچینې تخصیص کیږي ترې استفاده ترسره کیږي. نو اوس راځو په دې سره خبره کوو چې دا طریقه څرنګه استفاده کیږي. دوستانو، انالوګوس استیمیشن په اصل کې د ادارې د مخکینیو تجاربو استفاده په فعلي پروژه کې ده. لکه که چیرې یو فعالیت یا یو تعداد فعالیتونه په پخوانیو پروژو کې ترسره سوي وي او د هغې لپاره په پخوانیو پروژو کې محاسبه ترسره سوي وي چې څومره بشري سرچینې ورته اړتیا شته، څومره بودیجې ته ورته اړتیا شته او څومره وخت ته ورته اړتیا شته، د هغه پخواني محاسباتو څخه په دې پروژې کې استفاده په اصل کې د انالوګوس استیمیټینګ استفاده ده. راځو په دې باندې خبرې کوو چې څه وخت د دې طریقې څخه استفاده کولی سو او څه وخت یې نسو کولی. هو، چې کله په ادارې کې مخکیني تجارب شتون ولري او د مخکیني تجاربو په اړه معلومات شتون ولري او دغه معلومات قابل د اعتبار وي او بله دا چې د فعلي پروژې او د پخوانیو پروژو ترمنځ مشابهت شتون ولري، نو د دې طریقې څخه استفاده مطلوبه ده. او که چیرې نامکمل معلومات شتون ولري د مخکیني تجاربو په اړه باندې قابل د اعتبار نه وي دغه مخکینی معلومات، نتیجه یې نه وي ورکړې او یا هم فعلي پروژه یو نوی ابتکار وي چې پخوا نه یې ترسره سوي، نو بیا د دې طریقې څخه استفاده نه کیږي. دوستانو، د انالوګوس استیمیشن څخه چې کله استفاده کیږي باید د فعلي پروژې د شرایطو څخه سره هغه باید هماهنګ سي. لکه پخوانۍ ډیټا د فعلي شرایطو سره باید همخواني ولري، هماهنګه سي، بیا د استفاده سي او د اهل خبره نظر دې پرې واخیستل سي او همدارنګه د شته معلوماتو خطرونه دې هم په پام کې ونیول سي. او دغه مخکینی تجارب یا انالوګوس استیمیشن چې کله استفاده کیږي څه ډول استفاده کیږي؟ چې کله یو فعالیت مطرح وي او د فعالیت په تړاو د بودیجې تخصیص، بشري سرچینو او د وخت تخصیص مطرح وي، نو اول معلومات راغونډېږي. د پروژې په اړه کوم معلومات چې شتون لري، لکه پخواني تجارب، د معلوماتو د مرکز څخه راغونډېږي، د مربوطه څانګو څخه راغونډېږي. دغه معلومات تحلیل کیږي، د مخکینی تجاربو مشابهت د فعلي پروژې سره کتل کیږي او بیا وروسته دغه محاسبې تنظیمیږي د فعلي پروژې د مشخصاتو سره، بیا وروسته تر تطبیق لاندې نیول کیږي. نو دا انالوګوس استیمیشن، یعنی د پخوانیو تجاربو په استفاده سره د سرچینو تخصیص په فعلي پروژه کې د انالوګوس استیمیشن دی.